علیکم ملګرو آی پی ایل د 2023م فاینل لوبه کې باران وشو. دغه میچ معلومات خو به ډېرو ملګرو ته وي، خو ما که کوم ملګرو ته معلومات نه وي چې هغه هم خبر شي. دغه میچ دغه فاینل لوبه کومې ورځې ته وختې ده او په څو بجو به دغه میچ شروع کیږي. او دوستانو دغه معلومات درسره شریکوم، خو د هغې نه مخکې راځو د راشد خان په بالینګ باندې لږ نظر اچوو. په ټول آی پی ایل کې بهترین بالینګ کړی دی، ورسره نور احمد هم ښه بالینګ کړی دی، خو په ټاپ پوزیشن باندې چې دا ټیم موجود دی هغه هم د ګجرات ټایټنز د لوبډلې یعنې د راشد خان د لوبډلې د خپل ټیم بالر موجود دی، محمد شامي فاست بالر دی. هغه دا ټیم په 28 وکټو باندې په اول نمبر باندې موجود دی او راشد خان 29 وکټ یې اخیستی، هغه دا ټیم په دویم نمبر باندې موجود دی. نو دوستانو دواړه مسلمانان کلاړیان دي، د دواړو د لاس درېدو په هیله باندې والله پاک دې دواړه کامیاب کړي او راشد خان لوبډلې ته دعاګانې کوو چې یاره دغه فاینل لوبه انشاءالله وګټي، نو دا به یو ډېر غټ د خوشحالۍ خبر وي زموږ ستاسو لپاره. او دوستانو دغه میچ به نریندر مودي سټیډیم کې کېږي. سټیډیم کې 1,32,000 شاوخوا تماشګر ځایږي. د دې نه مخکې چې کوم غټ سټیډیم و هغه ملبرن و د اسټرالیا والا نو دوستانو دغه د دنیا یو غټ ګراوند جوړ شو. نن ماښام به دغه میچ په 9 بجې شروع کېږي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د نورو دوستانو سره حتما شریکه کړئ چې کوم ملګري خبر نه چې هغه هم خبر شي. د الله په امان.